د هغې نه بعد باب راوړی دی باب افشاء السلام من الاسلام. باب په بیان د دې کې چې سلام خورول او په هر چا باندې سلام اچول دا د اسلام نه شمارلی کیږي. په اصل کې امام بخاري دلته ثابتول غواړي، وی دوی وی چې عمل په ایمان کې نه دی داخل او په اسلام کې. نو وګوره سلام اچول یو وړوکی عمل دی خو په څه کې داخل دی؟ په ایمان کې داخل دی، مطلب ایمان عمل ته ضرورت لري. وقال عمار او عمار بن یاسر رضی الله عنه دا خبره کړې ده. دې کې امام بخاري دا خبر معلق راوړی وی عمار ویلی دي. نو آیا امام بخاري او عمار ملو شوي دي؟ ها؟ نه دي ملو شوي، دې ته حدیث معلق وایي. خو امام بخاري چې څومره معلق حدیثونه راوړي دي دا ټول په نورو کتابونو کې په صحیح سند سره ثابت دي. لکه دا روایت ته امام بخاري چې راوړی د عمار نه، دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره په مسند کې راوړی په صحیح سند سره. نو عمار ابن یاسر رضی الله عنه وایي. عمار ابن یاسر پیژنئ؟ دا د هغه امور چې ورله چا وجلې وه؟ ابو جهل وجلې وه، او دغه مور یې څه نوم و؟ سمیه رضی الله عنها. دا د هغې زوی دی او پلار یې صحابي و. عمار وی چې ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان. درې خبرې چې چا په ځان کې راوستې نو پوره ایمان یې ځان کې راوستو. سبحان الله، د دې ټوټې نه مسله ثابته شو چې ایمان ډېرې کمیږي. مطلب دی چا چې را درې واڼه رانوستې دوی یې راوستې نو پوره ایمان یې راوستو؟ نه، چا یوه ومنله ایمان یې کمزوری، چا چې درې واڼه راوستې نو عمار رضی الله عنه وایي ایمان یې پوره ایمان یې را جمع کړو. هغه څه دي؟ الانصاف من نفسک، د خپل ځان سره انصاف کول. ډېره ناشنا خبره کړې، خپل ځان سره انصاف. په دې خو موږ پوه یو د بل سره انصاف کوو. د ځان سره انصاف کول څه دي؟ د ګناهونو نه ځان ساتل، د خپل ځان سره عدل دی، انصاف دی. د خپل کمزوری بدن د جهنم اور ته مه ګزاره، زړه پرې وسېځه. لکه څنګه چې ته په ځان باندې زړه سېځې په دې خپل بدن په دې دنیا کې که چېرته بیمار شي یا سرمن دې خرابېږي یا یو اندام دې خرابېږي، د هغې دپاره ډاکټرانو خواله ورځي، د هغې دپاره دوایانې اخلي، د هغې دپاره قسمه قسم څه اخلي، لکه زړه دې په ځان سوځي. خو څومره عجیبه ده چې دې ځای کې زړه سوځي او په دې ځای کې زړه نه سوځي چې دا بدن روان جهنم ته دی. نو د خپل ځان سره انصاف دا اولنۍ خبره. دویم وبذل السلام للعالم، او خلکو ته سلامونه کول یا په عالم کې سلام خورول. حدیث کې راځي افشو السلام، سلام خور کوي. او دا خبره یاد ساتئ، السلام دا مسلې به ځان له راځي تفصیلا، خو دلته دا فایده یاد ساتئ چې سلام هر ټیم کې اچول سنت طریقه ده، سوای د یو وخت نه چې کله یو انسان د اودسماتي اودسماتي ته ناسي بیا به سلام نه اچي. د دین علاوه که ډوډۍ خوري، که مونځ کوي، که قرآن وایي، که علم یې زده کوي، که هر څه حالاتو کې سلام اچول هغه څه دي؟ مسنون دي. او د سلام دا مسله به تفصیلا ځان له یو باب کې راځي. والانفاق من الاقتار، او په داسې حالات کې مال خرج کول چې په انسان باندې تنګ دستي راغلي. ګوره داسې نه مال لګول. مال لګول په کوم وخت کې چې د انسان لاس تنګي، غریب په غریبۍ کې ګوره مال لګول دا ډېر ناشنا عمل دی. هغې چې لګوي چې مالدار دی او د الله په لار کې لګوي صحیح د غټ کار کوي، خو مالدار هم دی، دی غریب دی او د الله په لار کې لګوي. زه درته یو ناشنا دلیل په دې ښیم. بلال رضی الله عنه مالدار صحابي و که غریب و؟ غریب و. اکثر به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې پروت و. یو ورځ ورته رسول صلی الله علیه وسلم انفق یا بلال، بلال وایي مال لګوه، الله په لار کې مال لګوه، مه هېرېږه چې عرش والا به ما غریب کې، مه هېرېږه مال لګوه. حالانکې بلال څه دی؟ غریب سړی دی.
او هغه طالب علم دی چې د پیغمبر سره علم یې زده کوي او په غریبانانو کې به دغه جومات کې پروت وي ګزاره کوي هغه ته هم پیغمبر وایي خرچه کوه د الله په لار کې نو موږ به څه وایو دغه غربت په درجه کې څوک دی کوم چې بلال او بیا هم د دې بعضو د جیب ته یو 20 میټره فاصله او یا لاس نه وړي چې مار پکې ده نه لړم پکې دی وی نه چی چېرته بس دغه به وایي سبحان الله پلانې نه دی الله وله ډېر ناشنا توفیق ورکړه مال لګوي دغه پردو مالونو ته ناشته خوشحاله دي چې زه هغه لګوي د الله په دین کې الله به ورسره ما وبخي چې زه ته ورته هم خوشحاله وي ته ورسره ورننوځي جنت ته که په دین تیزاد ناسي چې لکه د بل دې خرچې ته خوشحالېږو نو الله به ورسره موږ نه باسي نو دا تاسو باسي ناسي الله وی په قرآن کې امر کړی دی وی ولګوئ د هغه مال نه چې درکړی دی الله و د الله مال دی درکړی م الله دی او هغه وی ولګوه او ته یې نه لګوې نو داسې ناشنا طریقه کې یو سړی وایي زه غریب یم او ته وایي چې رسول صلی بلال ته وایي چې خرچه کوه نو غریب به څه مال ولګوي دا نه دی چې سړی به 1 کروڑ روپۍ رالي ورکوي یو غریب دی ولې 2 لیله دوله ورکړو دا مال لګول دي که نه دي دا مال لګول دي ښه دلته اکثر د ملګري مسافر دي انډیوالان ورسره کمره کې ولیدو خوا کې کم کټ والا چې دی غریب دی طاقت مقت دي چې د څه نه کېږي دی لاړ دوکان ته ځان له صابون شیمپو څه شی لګوي هغه له راوړو په دې هم ستاسو طاقت نه کېږي والله که هر لار راته ښایي زه راته بله ښیم خو ځان نه شي بچ کولی که تاسو وایئ چې نه داسې غریبي ده داسې غریبي ده داسې غریبي ده چې بلکل د سره څه نه وي سړی به وایي چې ما ته څه نه شوی دی ځکه چې ما سره خو څه نشتي بیا مې یو طریقه شتي هغه ده کله چې ډوډۍ ته کښېني ملګري د سره خوا کې ناستي هغه کس ته داسې مخامخ وکړي تو مخې ته د روټۍ نه راپرته داسې روټۍ وشي کو هلته یې ورکړه په دې دلم الله اجر درکړي خو دا نه چې ټول دې ته اوس کار ووایي دا موږ د هغې چا دپاره بیانو چې هېڅ ورسره نشته بس به خوشحاله شي چې دا ښکلې طریقه بیان کړه بس د بل مخې ته ږدم خوشحالېږم او زه خرچې کوم نو د الله په دین کې خرچه کول والانفاق من الاقتار خصوصا په هغه وخت کې چې انسان غریب وي دا ډېر اوچت عمل دی الله دې موږ له دې طاقت راکړي نو 3 خبرې چې وایي چا را جمع کړي ایمان یې را جمع کړو کومې کومې دي بچو ځان سره انصاف کول سلام خورول غریبۍ کې مال لګول بې حدیث راوړی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوكسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوسكو أي الإسلام خير يا رسول الله كم يو إسلام دير غورة دي ويغوتي تطعم الطعام چه خوراك وركي بخلقو باندي خوراك وخوري وتقرأ السلام أو سلام واتي على من عرفت ومن لم تعرف هذا چا باندي سلام واچي که پیجنی او که نه پیجنی دیس حدیث موږ سره پرون تیر شوی هلته وضاحت شوی دلته دا مسله ثابتول غواړي چې وګوره د اسلام خورول سلام خورول دام یو عمل له او د ایمان سره تعلق ساتي چې پیغمبر نه تپوس وشو ای الاسلام خیر کم اسلام غوره دی پیغمبر او تعامل خو مطلب دی چې عمل په ایمان کې دنه لازم دی او په اسلام کې دا غینه باندې باب راوړی دی باب کفران العشیر باب په بیان د دې کې چې ښځه ناشکري کوي د خاوند او دویمه مسله و کفر دون کفر دویمه مسله دا چې کفر ټول یو شان نه دي بلکې بعض کفر د بعضو نه څه دی کم دی نو اوس به دوه مسلې ثابتوي
وی چې فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم په دې کې یو حدیث دی د ابو سعید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث راوړی نه دی دلته هغه حدیث دلته نه دی راوړی دا به په کتاب الحیض کې راځي د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اریت النار الله ماته جهنم وښو فاذا اکثر اهلها النساء نو ما چې ولیدو نو په جهنم کې اکثر چې کوم خلک چې هغه کم یو دي هغه زنانه دي یکفرنا کفر کوي ولې به د زنانه ډېرې په دغه کې کفر کوي دا د عربي ټکی دی د کفر په اصل کې معنی د انکار کول یو زنانه راپاسېده وي ایکفرن بالله یا رسول الله ستا څه مراد دی چې یعنې ډېرې ښځې کفر په الله کوي یعنې د الله نه انکار کوي رسول صلی الله علیه وسلم نه یکفرن العشیر خاوند چې ورسره ښه وکړي د هغې نه انکار کوي ویکفرن الاحسان او چې څوک ورسره څه ښه وکړي د هغې نه انکار کوي حدیث کې یو مسله خو ثابته شو چې کفر ټول یو شان کفر په دوه قسمه دی یو کفر اکبر دویم کفر اصغر کفر اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه وځي کفر اصغر سره د اسلام نه نه وځي دې ته هم کفر وي ځکه د علماو سره چې نه ناست کنه نو نوري نوري به وی اوس دا صحیح بخاري ته اوس مخې ته پروت دی ترجمې د سره هم پرته ایزه او حدیث تی واورېدو او ودې کتو چې ډېرې ښځې به په جهنم کې ځکه چې کفر کوي سبا له بیا بیانول شروع کړو وګورئ په ښځو کې کافرانې ډېرې دي اوس دې خبر نه چې دلته کفر نه مراد کوم کفر دی دلته کفر نه مراد هغه غټ کفر نه دی دا یو خبره امام بخاري ثابتوله هغه ثابته شو بله خبره دې ځینې دا ثابته شوه چې ښځې د خاوند ښه نه مني ډېرې لږې دي چې هغه یې مني نو ځکه بیا پیغمبر مخکې څه وایي وایي لو احسنت الى احداهن الدهر وایي که چېرته په دې زنانو کې دي د چا سره پوره زمانه ښه وکړو په کلونو دې سره ښه کول ثم رأت منك شیئا او بیا معمولي خبره داسې ولیده چې نه یې وه خوښه لکه غوسه شوې ورته یا ورته قهر شوې یا داسې خبره یې ولیده قالت ما رأيت منك خيرا قط وی تا کې چې ته ما څه خیر نه دی لیدلی تا ما سره څه ښه کړي دي دغه حدیث دا کوم چې وایي چې د ابو سعید دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی د کتاب الحیض کې به راځي هغې کې ورسره دا خبره هم ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي یو تاسو خیرې ډېرې کوئ او دویم تاسو د خاوندانو احسان نه منئ سبحان الله د پیغمبر دا خبرې همدا په دې زنانو کې غټې بیماریانې دا دي خیري او بیا زموږ د پښتنو ښځې او خو دا خیري داسې کوي لکه څنګه چې دا ساه اخلي مړ شي او تباه شي او ذلیله شي او د ټرک لاندې راشي او بیا چې په رښتیا ټرک لاندې راشي بیا سر یې تړلی او چغې وایي اوس به زه څه کومه د عربو دا زنانې دي دوی کې دا ډېر ښکلی صفت دی چې ماشوم ډېر عمراني وکړي به الله دې وایي تعالی هدایت درکړي نو بس صحیح ده که نه چې الله وله هدایت ورکړو قصه څه شوه ختمه شوه زموږ هغوی نه الله دې وایي د ملا تیر دی الله مات کوئ نو دا اوس وګوره حالانکې قرآن کې الله دې نه منع هم کړې ده که چېرته دا الله قبوله کړي نو بیا که چېرته الله قبوله کړي نو بیا او د ډېرو پکې قبولې شوي ډېرو پکې قبولې شوي دي بیا وروسته جاړي دویمه دا چې وي د خاوند احسان نه مني واضحه بیماري ده په ښځو کې په اودس کې به ورسره اوسي که معمولي خوا دې خوښ وي تا څه کړي دي تا خو زما ژوند خاورې کړو ټول تا ته به الټه وایي تا وایي زما ژوند خاورې کړو حالانکه ژوند خاورې کړی دی ستا دی چې دې دپاره مزدوریان او مسافریان خو نه دا ووي نه ژوند تا زما خاورې کړو د څه د لاسه دا غوسه چې ته یو ورځ به ته غوسه شوې او د واده لس پنځلس کاله کېږي هغه ټول ښه چې د ورسره کوم کړي وو هغه په یو ځي باندې په سیند لوی شو
نو وګوره وی د پلانې خاوند ته بل به ورته بیا رایې دی وګوره پلاني ته وګوره پلاني ته نو دا د زنانو بیماري ده او وادي اوري زنانه دا خبره چې د دې خبرو د لاسه به زنانه اکثر په جهنم کې څه معمولي خبرې نه دي ګوره خاوند دی که د سره ډېر احسانات هم ونه کړي بیا به هم خمني او صرف دا ښه د خاوند د طرف نه کافي دي چې یو زنانه د هغه په نکاح کې ناسته ده په عفت کې ده په طهارت پاکه ده طاهره بالکل د زنا نه او د فحاشۍ نه او د خاوند د لاسه چې د دې په سر کومه دوپټه پرته ده یوازې دا احسان کافي ولې تاسو لیدلي نه چې خاوند یې مړ شي یا یې طلاقه کړي هغه مور پلار چې ډېر ګرم ګرم کېدو وي موږ به یې وساتو نو هغه بیا د یو کاله پورې چې ګرم وي بیا څه بیا که مخامخ نه وي خو چې کله داسې سیټ ته شي دا هلکان د دې ښځې دارونه د دې جنۍ ده چې کومه طلاقه شوې ده نو یې ځان لو یو مړه یو ده دا د کومه دلته راغله بلکې دا خو پرېږده دا چې یو څو ورځو له راشي خاوند یي یو څو ورځو له پلار کور ته راشي او ورځې لږې ډېرې تېرې کړي او یا یې بچي شور وکړي او یا تلو کې چې دی څه وله پخی او به یې خرچه ډېره راشي اسمان را کوز کړي ځمکې سره یې ولګي او ځمکه اوچته کړي اسمان ته یې ورسي او دغه خاوند چې ټول عمر له خرچې کې غوسې نه دي ویلي مسافریان او سخت مزدوریان هر څه کوي خو دی نه دي ویلي ښځې ته چې ته ټول عمر له زما خورې او وړو شور وکړو او تا پلانې شی دي نه هېڅ هم نه یوازې دا څومره غټ احسان دی د دې خاوند په چا باندې په ښځه باندې نو د دې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې دوو خبرو د لاسه کومې خبرې ناشکري کوي او د ناشکرۍ کې د خاوند دغه راغی دننه کړه د خاوند د احسان ناشکري کوي دویم خیري او لعنت